شهزاد محمدي میدان ته راښکته شوی دی. سټرایک ریټ او اورېج د اسمان سره خبرې کوي. سم د لاسه 12 ګیر ته بدل شو، بال د باونډرۍ څخه د باندې څه چې په سرکونو گزار کړ. ځکه وایي د واده په ورځ هم 4 ساعته جیم کړی، نو چې یو سړی د واده په ورځ 4 ساعته جیم وکړي نو بس یو څه نورې خبرې مو کړې چې دلته اوس ویل نه دي پکار. نو سم د لاسه ما کالي ورباندې واسکټ کړه، نو ګاونډیان راورسېدل سره خلاص یې کړو. کاټې کته ور کاټې صبر. زمونږ یو بالر باندې شپږ چکې ولګېدې، نو هغه بالر دغه ته ویل کپتان ته ویل چې دا اوس فیلډینګ دی چې تا ودرولې دی. السلام علیکم، جوړ بخیر، ستړي مه شئ. د هپي لایف یا هم خوشحاله ژوند چینل قدرمنو اورېدونکو وخت مو بخیر. هیله مند یم چې تاسو ټول به راتګ روغ جوړ اوسئ، د صحت تعمیت جامې به پر تن اوسي. البته لکه څنګه چې تاسو ګورئ نن ورځ راغلي یو د کابل ښار احمدشاه بابا مینې ته، چې دلته یو تن د کرکټ مینوال په اصطلاح خاصه توګه په کرکټ کې د شهزاد محمدي مینوال چې له ډیر وخته د هغه مینوال دی، د سره به مرکه لرو. موږ سره پاتې شئ او د هپي لایف یا هم خوشحاله ژوند چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه، جوړ بخیر، ستړي مه شئ. سلامونه، یو سلام تاسو ته، یو سلام لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ورځ به مو په خیر سره تېره کړې وي. ډېره مننه. تاسو به ځان معرفي کړئ لومړی لیدونکو ته چې بیا به مخکې لاړ شو. نوم خو مې سید منصف شینواره دی، یو تن ټولنیز رسنیو کې یو فعال قاسم. او ډېره مننه سید منصف شینواره. کور مو ودان اوسه، له دې چې په سر کې موږ ته مو وخت راکړ. دا راته وایي چې د شهزاد محمدي په اړه باندې څه معلومات لري؟ البته واده یې کړی دی، نه یې دی کړی، څو زمن لري؟ شهزاد محمدي خو واده کړی دی، یو زوی لري، او د نور په ژوند کې معلومات نه لرم، همدومره معلومات ما دپاره. ډېر ښه. د دې عمده علت څه کېدلی شي منصف جان چې تاسو د شهزاد محمدي مینوال یاستئ، په داسې حال کې چې د شهزاد محمدي په شمول ډېری افغان کرکټران دي چې لوبیږي، او د دې خاص علت څه کېدلی شي؟ شهزاد محمدي ځکه مینوال یم چې هغه یو د بیټینګ یو خاص سټایل لري، یو خاص شاټونه له ځان سره لري، او یو غوره کرکټر دی. تر اوسه پورې تقریبا 2020 نه را په دې خوا یوازې په نړیوال جام کې لوبېدلی دی په 2022 کې. نو تر اوسه د هغه لیډ سکور نه دی مات شوی، تقریبا په شل وریځه کې 2002 سکور لري. یعنی په افغان کرکټ کې ډېر لوبغاړي شته دی، خو تر اوسه د دغه شل وریځو لیډ ریکارډ چا تر اوسه نه دی مات کړی. ډېر ښه. که دا راته وایې منصف جانه چې که چېرته شهزاد محمدي په میدان کې ولاړ وي یا هم بیټینګ ته ولاړ وي او ته خپله کمنټر اوسئ، نو ستاسو کمنټري به په کوم انداز کې وي، په کوم حالت کې به وي؟ تاسو به مثلا هغه انداز موږ سره شریک کړئ چې باید کومه سې کمنټري وکړئ؟ شهزاد محمدي چې په میدان کې ولاړ، زه به داسې کمنټري کومه چې شهزاد محمدي میدان ته راښکته شوی دی. سټرایک ریټ او اورېج د اسمان سره خبرې کوي. سم د لاسه 12 ګیر ته بدل شو، بال د باونډرۍ څخه د باندې څه چې په سرکونو گزار کړ. واه، څومره په زړه پورې بال یې په سرکونو گزار کړ. که راشو دې ته منصف جانه چې موږ خو په ټولنیزو رسنیو کې شهزاد محمدي البته څارو او تاسو یې سخت مینوال یاستئ. دا چې علت تاسو وویلې چې دی د بیټینګ کې خاص مهارت لري، چې خصوصا تاسو مینوال یاستئ البته په اصطلاح، نو آیا تر اوسه د شهزاد محمدي سره د کتلې دي، لیدنه دې ورسره شوې؟ شهزاد محمدي سره مې خبرې په تلیفوني باندې ډېر کړې، خو لیدلی یم یو وار دی په 2010 کال کې فکر کوم شفیق الله شفق سره راغلی. نو زما یوه خبره تر اوسه یاد ده چې زموږ کلي کې یو ژرندهګړی و، نو هغه ورته همدا یوه خبره کوله چې تاسو اشیش باګی ولې نشئ وټولی. اشیش باګی یو وخت کې د کاناډا یو ښه پلیر و، نو په افغانستان به چې کله ودرېد ډېر زیاتې منډې به یې کولې. نو ژرندهګړي ورته ویل چې تاسو شهزاد محمدي ولې نشئ وټولی. ډېر ښه. منصف جانه، که دا راته وایي چې د شهزاد محمدي خصوصا دا چې اوس مینوال یاستئ او تاسو د یو مینوال په حیث باندې د شهزاد محمدي کوم شاټ مو ډېر خوښیږي، او د شاټ تر څنګ مثلا کومه لوبه ده چې تاسو ډېره خوښه سوي او د هغې لوبې پس مثلا هغه لوبه ستاسو خوښه سوي او په هغه لوبه باندې ستاسو زړه بایللی وي چې تاسو لپاره ډېره دلچسپه یعنې په زړه پورې اوسي، هغه کومه لوبه وه؟ شهزاد محمدي خو داسې ډېرې لوبې کړي دي، خو زما د خوښې شاټ یې هغه دی چې هغه شاټ چې وی او بال ته نه ګوري. یو ځکه ته شهزاد محمدي نه خبریال پوښتنه مو کړه ته چې دا شاټ وی نو ته بال ته ولې نه ګورې؟ نو مقابل کې شهزاد محمدي ورته ویلی و چې زه بال ته وګورم دا مینوال به چې لپاره ګوري. او بله دا چې شهزاد محمدي مې هغه لوبه ډېره خوښه شوې وه. ډېرې ښه لوبې کړي دي، خو یوازې نه اوله چې اول ځل ما د هغه کرکټ یا هغه لوبې ولیدې نو 2014 کال سکاټلند خلاف لوبه وه. نورز منګل په اوله اوور کې اوټ شو او تقریبا په اوله اوور کې یو رنز راغلی نو هغه مقابل ټیم سکاټلنډیان ډېر زیات خوشحاله
نو دویم اوور کې مارکوټ نومېده، مارکواټ هغه شهزاد محمدي راګیر کو 4 سکسر باندې وواله. نو هغه لوبه ما دپاره ډېره په زړه پورې وه. بالکل. منصف جانه که چیرته په یو مجلس کې یا په یو داسې یو محفل کې ناست اوسئ چې مقابل کس سره مخامخ شي چې هغه د شهزاد محمدي مثلا یا یې بده وایي یا په اصطلاح څه ورته وایي د شهزاد محمدي کمه وایي، نو د تاسو عکس العمل به ورسره څنګه وي؟ یاره داسې یو ځل شوي یم دي، یو نه پوهېږم یو ورځ بي پي ایل کې شهزاد محمدي لوبه وه. نو شهزاد محمدي په یو منډه اوټ شو. زه چې کله د باندې راووتم نو زمونږ یوه ګاونډي وه، هغه هم زه خو تېره اول نه غوسه وم ځکه شهزاد رن نه وکړی، شهزاد خو زه غټ مینهوال. نو دا اوس ماته وایي چې په غټه خېټه باندې کرکټ نه کېږي. مونږ خو کسابان نه یو چې مونږ ته اوس وزنونه غواړي ظالمه. نو بس یو څه نورې خبرې مو کړې چې دلته اوس ویل نه دي په کار. نو سم د لاسه ما کالي ورباندې واسکټ کړه. نو ګاونډیان راورسېدل سره خلاص یې کړو. جنګ شروع شو والا. نو دغه عکس العمل به نو که چا بیا هم کړه تو خو اول خیر دی، خو به دویم وار به یې خوله ماتی. ډېر ښه. نه نو ستاسو د البته سرسخت مینهوالۍ بالاخره دا باعث شوی ده چې یعنې که چېرته د شهزاد محمدي کوم څوک کوم منفي پوینټ ووایي نو شاید تر جنګه پورې هم ورسېږئ. دا حوزو پورې هم شاید سره لاړ شو. بس نو دا مینه ده. منصف جان که دا راته ووایې چې اوس خو شهزاد محمدي په ملي ټیم کې نشته، تر شهزاد محمدي وروسته بل کوم لوبغاړی دی چې په ملي ټیم کې ستاسو د خوښې لوبغاړی اوسي؟ د شهزاد محمدي وروسته خو اوس ما د خوښې لوبغاړی دا راشد خان دی، ځکه راشد خان یو داسې لوبغاړی دی چې په هر پوزیشن په هر ځای کې ولاړ نو هغه خپله قهرماني خامخا ښایي، که په بیټینګ کې که په بالینګ کې که په هر څه کې. د دې موږ او تاسو ټول شاهدان یاستو. ډېر ښه. منصف جانه بغیر له افغانستان لوبډلې نه داخلي کرکټ نه ورهاخوا ستاسو د خوښې لوبډله کومه ده او په لوبډلو کې خاص چې مثلا د یو کس یا لوبغاړي مینهوال اوسئ هغه به څوک وي؟ د خوښې لوبډله ما د افغانستان نه بغیر بیا انګلند ده، ځکه انګلند یو داسې لوبډله ده چې د بالونو قتل نه کوي. که په ټیسټ کې هم 20 شروع کړي، ون ډے کې هم 20 شروع کړي او 20 کې به T10 شروع کړي. نو یو داسې لوبه کوي چې د مینهوال لپاره جالبه یې زړه تنګونکې نه وي. او د خوښې لوبغاړي ما ډېر زیات درې وخت سره لکه برنډن مکالم یو خاص پلیر او ډیویلر او اوس کینګ وراټ کوهلي دی چې یو خاص نوم لري او خاص کلاس لري په کرکټ راج کې، یعنې په کرکټ باندې اوس راج کې ده. د کوهلي د خاص کوم انداز ډېر خوښیږي چې خصوصا تاسو یادونه وکړله؟ کوهلي مشهور هم دی په کور ډرایو باندې، او کوهلي چې دی یو خوارکخه او زیارکخه لوبغاړی دی، ځکه ده د واده په ورځ هم 4 ساعته جیم کړی. نو چې یو سړی د واده په ورځ 4 ساعته جیم وکړي نو ته یې دې نه در قیاس کړه چې دا کوم چې لوبغاړی. بالکل. منصف جانه که د شخصي ژوند په اړه دې راته ووایې، څومره زده کړې دې کړي دي او واده دې کړی دی او که نه؟ الحمدلله مجرد ما او زده کړې مې اوس مهال د اقتصاد پوهنځي محصل یم او دا اوس هم امتحان دی، خو بدبختانه چې تاسو د ستوني نه ونیومه. دې سره د الحمدلله ویل ایله څه کېدلی شي؟ الحمدلله مجرد یم دې سره خو بس ماما بابا پاپړ راوړه، ماما رومیان راوړه، کاکا خو دغه حالت ته چې وګورم ځکه ما الحمدلله وویله. یعنې نه غواړې چې نامزاد هم شي پس له دې یا په اصطلاح کوژدن وکړې؟ نه واده خو به کوه، ځکه واده سره ایمان پوره کېږي. خو دا اوس چې کوم وخت دا وخت د واده نه، ځکه یو اقتصادي بحران هم تاسو خپله ګورئ چې افغانستان کې کوم هسې حالات راغلي. نو چې کله اقتصادي بحران ښه شو او هغه عمر هم زموږ بس کم دی، تقریبا 20 پورې عمر دی، نو یعنې 4-5 پورې چې د انسان عمر ورسي ته دا کاټې کټه ور کاټې. ډېر ښه. منصف جان را به شو د ګیم لړۍ ته یا د تصویرونو لړۍ ته چې د لوبغاړو په اړه به ستاسو نظر اورو چې کوم لوبغاړی څنګه او څومره استعداد او ستاسو البته یو نظریه په باندې ګورو. لومړی به راشو فضل حق فاروقي د افغانستان اوسني البته اوسنۍ اوس وخت کې چې لوبډلې ته راغلی ده او په ټوله کې ښه کارکردګي یې ښودلې. لومړی به تاسو د فضل حق فاروقي په اړه باندې ستاسو نظر واورو چې څنګه دی. فضل حق فاروقي خو په یورو کې یو غمی و، خو اوس داسې یو لوبغاړی ته نه جوړ شوی دی چې هره لوبډله یې په اخیستو باندې جنګ وي. نو دا د افغانستان ویاړ دی او ښه لوبغاړی دی. اوس هم انګلستان البته د بین سټوک په اړه باندې څه نظر لري؟ بین سټوک تاسو ولیدلی اوسي، البته څارلی به مو اوسي، د ده لپاره څه نظریه لري؟ بین سټوک خو یو بهترین پلیر دی، یو بهترین الراونډر دی،
بن سټوک هغه لوبغاړی دی چې د 2019 نه تر 2022 پورې د آی پی ایل کې 2 سلیزې ځان سره لري چې یو الراونډر چې 2 سلیزې لري نو تاسو یې د نظر قیاس کړئ چې دا کوم لوبغاړی دی یو بهترین لوبغاړی دی زما د خوښې پلیر هم دی. کره شو د استرالیا لوبډلې نه هلته د کوم لوبغاړي مینوال یاستئ ستاسو خپل نظر به واخلو البته د زمپا په اړه باندې نظر لري یا هم سټارک په اړه باندې دا نظر به ستاسو نه واورو دا ستاسو په خوښه. زما خو سټارک زه خو د سټارک خاص مینوال یم ځکه سټارک یو وخت داسې یو بالر چې بیټسمنانو به ترې ډار کوه اوس هم ښه بالر دی خو چې عمر تیر شي هغه د خپل وجود یا د سترګو نظر کمزوری کېږي نو بیا هغسې ته لوبه نشي کولی نو سټارک په 2015 کې یو بهترینه یعنې د ټورنمنټ غوره بالر وټاکل شو 2015 ورلډ کپ او 2019 ورلډ کپ کې د ټورنمنټ غوره لوبغاړی وټاکل شو نو په ټوله کې ښه لوبغاړی دی سټارک. ډېر ښه منصف جانه دا چې ته د کرکټ مینوال یې او په ټوله کې کرکټ کې بیا د شهزاد محمدي مینوال یې طبعا نو ته به کرکټ سره هم ډېره علاقه او شوق ولري او لري یې د کې شک نشته ته به ډېره ته د خپله یو جالبه خاطره داسې یو جالبه خاطره چې البته د کرکټ مربوط وي خوږه خاطره وي یا هم ترخه خاطره وي دا به له موږ او له د اورېدونکو سره شریکه کړئ. جالبه خاطره خو زما دا ده نو موږ خو ټینس کرکټ کله کوو داسې جمعه یا میش بعد نو زموږ یو بالر باندې شپږ چکې ولګېدې نو موږ ورپسې ریشخان او چغې ووهلې نو هغه کپتان بیا دغه ته کپتان یې ملامت کړم دا فیلډینګ دی چې تا ودرولې دی نو دا زما یو جالبه خاطره وه. بالکل وروستی پیغام د منصف جانه د دې اوریدونکو لپاره څه ده د لیدونکو اوریدونکو لپاره چې په خاص توګه باندې ستا پیغام اوسي چې باید څه وکړي د دې وطن ځوانان یا هم د دې وراخوا د وطن ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې دا وطن تاسو ته اړتیا لري ستاسو کار ته اړتیا لري دا وطن مه پرېږدئ انشاءالله کار هم برابر شي او روزګار هم برابر شي تعلیم وکړئ تعلیم چې تاسو تعلیم وکړئ په هر ځای کې دا پکارېږي دا په انګلند کې هم پکارېږي زمبابوې کې هم پکارېږي یوګانډا کې هم پکارېږي په هر ځای کې دا پکارېږي تعلیم مه پرېږدئ تعلیم وکړئ. بالکل کور د ودانو ستا سید منصف شینواری چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره مو مرکه وکړله کور مو ودانو سره مننه خیر اوسئ چې را په آزاد مو. قدرمنو اوریدونکو د هپی لایف یا هم خوشحاله ژوند چینل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ډیره مننه چې تر دمګړۍ پورې موږ سره وئ او خپرونه مو واورېدله تاسو هم زموږ یوټیوب چینل چې هپی لایف یا هم خوشحاله ژوند دی دا در سره سبسکرایب کړئ نورو ته البته د ویډیو رسول ستاسو په غاړه دي باید ویې رسوئ او موږ ستاسو مننده یو دا چې تر بیا او بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو تاسو ټول په لویه بخښونکي څښتن تعالی سپارو له توجه او اورېدو نه مو نړۍ مننه تر بیا ښې چارې. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.